لیک حافظې ته وسپارو نو دا بیا د هېرېدو نه دغه کېږي. موږ وایو چې لیک او لیکنه کول توپیر لري. مثلا موږ وایو یو عادي لیک دی، یو چاته یو پرزه ورکوي چې ورشه فلاني دوکاندار نه ماته فلانی 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 شی راوړه. دا ټولنیز ارزښت لري، د ورځني ژوند یو ضرورت دی، اما لیکوالي نه ده. ملګري ته لیک لیکل چې ساده دعا او سلام یا هټیوال د خپلو توکو لیست لیکي، دا ډېرې عادي خبرې دي، اما لیکوالي چې ده دا خپل فن او هنر غواړي. که چېرته د فن او هنر په پام کې نیولو سره موږ لیکوالي وکړو نو بیا موږ راځو تخنیک ته. مثلا هغه فکر چې یا هغه استعداد چې د یو لیکوال سره شته دی او لیکوال خپله لیکنه ورباندې کوي، تخنیک باندې هم پوهېږي، نو هغه د لیکوالۍ ارزښت لري، یا یو فني یا یوه هنري لیکنه ده. اما ډېر کله ما مخکې م یادونه وکړه چې ځینې خلک دي چې هغه د خبرو کولو ډېر ښه توان لري، خو که تاسو ورته ووایئ چې راځه د خپلې خبرې ولیکه، دا بیا هغسې په ترتیب باندې نشي لیکلی. د دې وجه دا ده چې لیک هم هنر غواړي. ډېر کله محصلین مونږ ته چې وایي چې زما ولا شوق دې سره دی چې زه یوه لیکنه وکړم، د کوم ځای نه یې پیل کړم. همدغه هم د پوښتنې خبره دغه ده وړ ده چې څنګه یې پیل کړو، څنګه مخته لاړ شو، خپلې تېروتنې څنګه د تېروتنو نه څنګه ځان وژغورو چې په راتلونکو بحثونو کې ورته اشاره هم کوو. نو دغه دا دی چې مهمه خبره دا ده چې زموږ د لیکوالۍ فن او هنر دا باید زده وي، او د لیکوالۍ د فن او هنر پر مټ موږ خپل فکر انځور کړو. که چېرته دغه فن او هنر نه او تخنیک نه وي، بیا موږ هنري لیکنه نشو کولی. بیا به هماغسې د دوکاندار د توکو د لیست غوندې به موږ خپله لیکنه یو شی به لیکو، او که ویم لیکو ډېر کله موږ داسې لیکنو سره مخامخ کیږو چې لیکوال خپل وخت ورباندې ضایع کړی دی، اما یو بل چاته هغه په درد نه خوري، ځکه هسې کیسې دي، هسې یو شی راټول کړی دی چې نه د ټولنې په درد خوري، نه ورسره څوک دلچسپي لري. مهمه خبره دا ده چې موږ خپل لوستونکي څنګه له ځانه سره ساتلی شو، لکه چې په لنډه کیسه کې ورته موږ اشاره وکړه، لوستونکي څنګه ځان سره وساتو، څنګه قدم په قدم له ځانه سره بوزو، دا ډېره مهمه خبره ده. د دې دپاره څه پکار دي؟ د دې دپاره دا پکار دي چې موږ چې کوم الفاظ کاروو هغه الفاظ باید ډېر ښکلي، ډېر درانه الفاظ نه وي، ژبني مسایل ډېر په پام کې ونیسو. مثلا موږ یوه لیکنه کوو، املا انشا زموږ درسته باید وي چې وروسته بحث کوو پرې. د لیکوالۍ نور اصول باید موږ په پام کې نیولي، ژبني مسایل باید موږ په پام کې نیولي، مبتدا خبر باید په پام کې ونیسو، کاما همدارنګه نقطه همدارنګه د پوښتنې نښه، دا ټول باید موږ په پام کې نیولي. نو دغه ژبني مسایل دي. لیکنښې ډېرې زیاتې ضرور دی چې وروسته په یو بل بحث کې موږ لیکنښې څېړو. که چېرته همدغه شیان موږ په پام کې ونیول نو بیا موږ له تېروتنو ځان ژغورلی شو. که نه الفاظ را سره ښکلي نشته، په ژبنیو مسایلو نه پوهېږو، لیکنښې مراعات نه کړي، فکر په دغه کې ډېر قوي نه دی، په لیکنه کې ډېر قوي نه دی، نو زما اورېدونکی ما ولې واوري، زما لوستونکی ما ولې ولولي. نو هغه پرته له دې چې ما ته ووایي چې زه د خپل وخت نور ستا په دې لیکنه نه ضایع کوم، یا دا زما د وخت د ضایع ده. که په توفانچه د چا ویشتل مرګ نو د یو چا وخت ضایع کول هم دغه دی، که په توفانچه د چا ویشتل ګناه وي نو بیا د خلکو وخت ضایع کول هم لویه ګناه ده. یعنې موږ باید د چا وخت ضایع نه کړو. وخت ډېر اهمیت لري، ولې موږ ضایع کړو؟
دغه نقطه نقطه چې د وخت چې تیریږي یا لحظه لحظه د وخت چې تیریږي دا زموږ لپاره ډیر اهمیت دی، په دې کې باید ډیر کار وکړو. موږ خدای پاک وایي چې ما انسان عبث نه دی پیدا کړی، نو چې عبث یې نه دی پیدا کړی ولې خپل وخت عبث کو او ضایع کو. ښه، ډیره مهمه خبره بله دا ده چې که وینا ښکلي الفاظ هم ولري، ژبني مسایل هم پکې په پام کې نیول شوي، لیکنښې هم پکې په پام کې نیول شوي، ځان مونږ کولی شو چې له تېروتنو یې وژغورو. خو یوه ډیره مهمه خبره دا ده چې لیکوالي چې مونږ کوو نو دا ساده خبره هم نه ده. په څه معنا؟ ساده مونږ وایو چې لیکنه باید سادهوالی ولري. دا سادهوالی چې دی دا په بیل مفهوم دی. معنا دا چې لیکنه ساده وه، دا باید د خلکو په ژبه وي. خو موږ وایو چې دا فلانی کار ډیر ساده هم نه دی، یعنی لیکوالي ساده لیک نه دی. د دې څه معنا؟ یعنی سطحي خبره نه ده چې موږ وایو چې زه اخوا دې خوا که لیکوالي شوه، یا لیکوالي باید یو پیغام ولري. که په لیکنه کې پیغام نه وي د یو چا دپاره، فکر نه کومه که هغه لیکنه څوک ولولي. همدارنګه که یو ښه فکر ونه لري، په لیکنه کې ښه فکر نه وي ځای شوی، یو احساس او درد په دغه کې نه وي، په وینا کې نه وي، نو فکر نه کومه چې هغه ډیره په زړه پوري. بل ډیره مهمه خبره دا ده په لیکوالۍ کې چې که موږ سره یو سوژه یا یو فکر را سره وي، نو موږ کولی شو چې یو ښه لیکنه وکړو. که سوژه را سره نه وي، بیا موږ نشو کولی چې ښه لیکنه وکړو. ځکه کله چې چا سره فکر نشته، کله چې چا سره په اصطلاح درد نشته، سوژه نشته، نو بیا لیک د څه دپاره؟ پیغام نشته. ځکه که موږ څوک ځان سره راایساره په خپله لیکنه کې، موږ هغه ته یو پیغام ورکوو. نو ځکه دغه خو د خوشحال خان خبره چې هغه د شعر په باره کې وایي چې شعر داسې اسان، شعر لیکل اسان نه دي، یعنې داسې یو څه وایي چې په اسمان د رڼو ستورو کتارول دي، شعر هم هسې نه جوړېږي، دماغ غواړي. کله چې د دماغو خبره راله، دا دماغ فکر دی. کله که موږ فکر ولرو، احساس ولرو، عاطفه ولرو، درد ولرو، نو بیا دا کار کیږي. هغه رحمت شاه سایل وایي چې د دې شاعر خانه خراب دننه یو بل دغه شته دی، شاعر شته دی چې هغه د شاعر زړه دی. او زړه چې دی دا د احساس ځای دی. ځکه احساس د زړه سره تړاو لري، او فکر چې دی موږ وایو چې د فکر ژوروالی، او فکر چې دی دغه سره اعصابو سره یا د دماغ سره دغه لري چې موږ وایو ته ودرېږه په دې باندې فکر وکړو. دا د زړه غږ چې دی دا ډېر عاطفي غږ دی، او د نفس غږ چې دی هغه کې بیا عاطفه نشته. ځکه خدای پاک هم وایي چې نفس انسان ته په بدو باندې امر کوونکی دی. خو د زړه دغه چې دی، الا بذکر الله تطمئن القلوب، د خدای پاک وایي چې د الله په ذکر زړونه نرمیږي. کله چې دا د نرمۍ خبره راله، نو دا احساس او عاطفه چې ده هم دلته ده. کله کله ډېر کارونه داسې وي چې هغه د عقل تقاضا نه وي، خو د احساس تقاضا وي. عقل هېڅ وخت سړي ته داسې حکم نه کوي یا داسې دغه ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي چې هغه خپل دغه ولري پکې، یعنی یو ناسمه یو ته دغه کی مخکې. یا ډېر کارونه داسې وي چې موږ یې د احساس په مټ کوو، د عقل په مټ نه کېږي. عقل هېڅ وخت چاته دا دغه نه ورکوي چې ته دې ټوپک واخله او د خپلو نوامیسو نه دفاع وکړه. خو احساس چې دی، احساس، ځکه ته د احساس تقاضا دا ده چې زه په هر حالت کې چې ودرېږم د یوې خبرې نه دفاع کوم، ولو که زما سر هم پکې ځي. عقل چاته دا اجازه نه ورکوي، ځکه عقل خو دا وایي چې د یو چا سر دې لاړ نه شي، اخوالي او بدوالي باندې نه غږېږو، خو د احساس تقاضا یي. ولې یو سړی ډېر هیجاني کېږي؟
دا د احساس تقاضا ده. همدغه وخت کې عقل مغلوب کیږي او عقل سړي ته اجازه نه ورکوي، خو احساس دومره پیاوړی چې دغه